خیر دی ما ته پته را بیا راځم په شانتې لږې لږې ویډیوګانې شرکت ته څه دی چې زما څه ثبوت راکړو څه شي ثبوت کې پاتې شي به وکړي هغه ویډیو چې هغه یوه یوه خبره لکه راډیو په ټیک ټاک کې یوه یوه خبره شیر کوله ما غونډه ورکړله خو دا راته ووایه د افغانستان بیرغ دی زه په شا باندې نه ینم نه دی په بدن باندې شته نه شاته شته بیرغ څه شو ما نه هغه جنډې وښیه دلته دي ده نه تا به جنډه نه کولو دلته به جنډه وه ښه برابر اوس والله ویډیو مزه نه کوي ما سره خو دغه دي خپل ته پیدا کړه کومه ویډیو مزه نه کوي ویډیو مزه داسې نه کوي ولې څه چل دی راځه تاسو نه پوښتنه کوم موضوع پاکستان موږ راوړې ده آیا پاکستان حکومت اسلامي دی د پاکستان حکومت اسلامي دی یا نه دی زه مسلمان یم او د مسلمان ملګری په افغانستان کې د اسلامي حکومت راغی چې په کوم ځای کې نه په هغه ځای کې به یې راولم افغانستان کې خپل افغانانو راوړی هلته احمدشاه ابدالي پسې غیرتي افغانانو نه دی راوړی افغانان خو انکار کوي افغانان خو تښتي رجزونه په لکو په تنخې انکار نه کوي انکار نه کوي انکار نه کوي نو ولې تښتي جزونه پسې ولې اخلي ولې تښتي د دې خبرې جواب راکړه لکه ولې تښتي ولې د جزونو نه ولې راپرېوته سټونه ولې مات شو هغه رایته خلکو کې هر رقم سوادار او بېسواده هغه خلک دي خو تر اوسه پورې په افغانستان کې یو نفر دا خبره خو ته موږ هم کوو چې ته حیرا منډئ ګوره په دې خبره ستا دا خوله به دې ښکاري ته قاري ویې شو ټیم به راکې مبارز ته مبارز زه یم لالا مرګوره ویډیو شیر کوي صحیح ده مبارز ته مبارز زه یم داسې چل دی لالا چې ته دا کومه حیرا منډئ په دې ستا دا خوله ګنده ښکاري داسې که موږ وایو خو موږ د ځان به دې ښکاري ویې شوې لرې کول به پکې نه وي لالا خبرې به کوې مقابله به کوو لرې کوې به مې نن جنرال موډون زنده‌باد دی که نه بابل ریډیو کې خو دې وي وایي مودي زنده‌باد دی او جنرال موډون ته زنده‌باد نه یم نن یې وی او که نه یې وی اوس ووایه شابه زه به ستا افغانیت وینم دغه شه صفا خبره کوم صفا خبره کوم حیرا منډۍ په حق کې زه نه یم ته یادې څوک یادی په حیرا منډۍ کې زه زندګي نه کوم هغه سړی به پکې یادوي به چا پکې زندګي کوي د چا په ذهن کې به یاده ته نه مایل کوم د انسانیت خبرې کوه آیا ګوره زه تا نه پوښتنه کوم تاسو د امارت اسلامي سره افغانستان کې جنګ کې کومک کوو ملګرو ویډیو شیر کړي څنګه امارت اسلامي سره تاسې کومک کوو سره زمونږ الحمدلله چې کله افغانستان ته په مسلمان رور او خور پسې په بېعزتۍ پسې انګرېز راغلی زما عوام 12,000 زما عوام د عام عوام بچي راغلي په افغانستان کې جهاد کړی زما زنانو د وکونو نه سونې راټولې کړي دي او د افغانستان د طاقت دپاره یې خرڅې کړي دي مسلمان ملګري یو استاده چا چې سپین کار کړی هغه پیسې او چا چې طلاوې وي هغه سپین کار والا هم پیسې هم دلته افغانستان کې جنګ صفا خبرې کوه تعلیم مجاهد یادوم سپین کار تور کار نه پېژنم په صفا الفاظو کې خبرې کوئ آیا تاسې چې افغانستان ته جنګیالي رالېږل سپین کار والا پیسې هم یعنې هغوی ته هم سپین کار کوو پیسې هم په همغې هغه کولې سلام ورته ورکوله افغانستان کې تا سپین کار والا لیدلي افغانستان ته څه ته وایم افغانستان ته ستاسو ذهن غلط دی ګوره یو طرف ته تاسو وایئ طالب پاکستانی دی بل طرف ته وایي طالب چې دی زموږ افغان رور دی تاسو په ځای ټینګېږئ نه په دغه وجه باندې ما د والله مبارزه مزه نه راکوي په یوه خبره راسه ټینګ شه ته څوک سپورټ کوې ته څه شی ته څه سپورټ کوې موږ د هغه کسان سپورټ کوو چې هغه افغانان دي چې وایي زه افغان یم او زه ایران بندوم هغه کسان سپورټ کوو او بالکل افغان ته چاته وې د افغان لږ جواب راکړه ته یې چاته وې افغان څوک دی صحیح افغان امارت اسلامي 2 دانې صوفي پاکستان کې جوړېږي نه ګوره زه اسلامي امارات ته زه خوشحالېږم زه زنده‌باد ویم لالا الله دې په ټوله دنیا باندې اسلامي حکومت راولي چې زما د الله حکمونه پکې منلی کېږي زما د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم طریقې پکې راځي زه ستاسو په دې خبرو باندې نه خلم ته ماله د افغان ماره راکړه افغان ته چاته وې افغان ته لکه دا څوک افغان زه هغه چا ته وایم چې دغه بیرغ مني هغې ته زه افغان چې دا بیرغ مني او دې ته احترام لري هغې ته زه افغان
مبارز دی وایګه یار زه ما د کتاب کې راځي نن تا نم له په ګرام کې چا پښه تبکر الو ولې لاړه بچي داسې سنیا شامارکې چې یو شخص واسطه یو شل نور برادر نشه دا څنګه ما هغه پاتې نه واسطه دوی ښه بل پښتنه خبره دا واښه دا راته وایي چې ته د پاکستان حکومت باندې افتخار کوې ته په تا کې غیرت شته خبره دا واښه زما خبره دا واښه باسي پښتنه کوي خپل کوم غیرت یا غیرت شته د ریپورټ باندې شغال خبرې وکړي شړل ریپورټ په ما خو باندې دا خپل غیرت ضمیر دا تا نه مرامته کوي چې راته سوی یم او خپله انسان یم ګیرم یم د قانون یم په دې باندې تا در خپل ضمیر دا نه مرامته کوي ولې زما رب دې زه څه پس کړې ما چې زه خپل ته چې د هرا منډۍ غم وړی دا باګرام منډۍ چې ده دا به څوک بندوي دا د دې په باره کې ریسرچ کار دی او کومه جنکۍ چې امریکې ته وړي د هغې په باره کې ریسرچ کار دی او پرون چې دا ټک چیزونه ویوړه امریکې ته د دې په باره کې ریسرچ کار دی هغه باندې نور ستاسې غلطې خبرې به نه کوو صحیح د کار خبرې کوو چې انسانانو ته دې خیر میلاو شي زما د خبرو مقصد دا دی خیر غواړې خیر میلاو کړي چې انسانیت ته دې خیر میلاو شي بد یې ښکاري د قاري د نوم توهین دی هو که نه صحیح خبرې کوه پاکستان کې انسانان تیږې خوري که نه څنګه تیږې خوري تیږې نه خوري تیږه پېژنې ګټه تیږه ښه څنګه یې خوري څنګه خوري موږ خو ډوډۍ خورو ډوډۍ خوري آیا دا مالګه چې تاسې خورئ دا تیږه نه ده نه او موږ تیږه نه خورو هغه موږ پوډر پې سازو پوډر پې سازو څوک یې ویلي چې تیږې خوري مسلمانه ته په کوم ځنګل کې اوسېږي تا که سا غواګانو ته چږدي اسټي چې تا که سا هغه مالګه لیدله لالا ته زوره او که نه خبرې ته وکړه دا راته ووایه چې زمونږ پیغمبر علیه السلام څو کلن و چا سره اوسېدو اول چې کله د دې دا ته یم دله اول داسې چل وکړه که نه دله اول داسې چل وکړه ښه مزېدار زه به ناست یم زه به اسم نه اودس وکړه ښه مزېدار له اول غسل وکړه ښه په ادب کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي چې شیطانان ته نه لاړ شي دا خوله دې پاکه شي نو د هغې نه پس به بیا د پیغمبر او د کلمې او د دین خبرې کوو دا داسې بیا اودسه ورته ته ناست دی د الله رحیم دې دونه سپک کړی دی په دې خپل لا کم الفاظ استعمال کوو وختي د رنډیانو د کونیانو باس دې پې کوو اوس پې ته د پیغمبر نوملې چپ سنیا شاه شروع شوه دا دې چې نه ټینګ شه ستا غرغټ یاران چې دي هغه به انشاءالله هغه به زما سره د انسانیت په دایره کې دننه خبرې ونې دایره کې سره دا نه زما سوال دا دی آیا پاکستان حکومت اسلامي دی او که نه دی الحمدلله د پاکستان حکومت اسلامي دی نظام اسلامي دی چې مثال په طور د چا یورپ ازادي خور دنیا یې ني پټ نه دي خوله به نه ټینګې دغه شان په ټوله دنیا کې دي مسلمان په هر ځای کې مسلمان دی چې الله مني او د الله رسول مني هغه به د الله په حکم او د الله د رسول په طریقو باندې زندګي تېروي لاله او د هغې نه تاسو تښتئ د جس په لپو پسې نښلئ اسلامي قانون کې کوم تاسې چې وایي اسلامي قانون دی تاسې د دنیایي کوم هغه اسلامي قانون پیدا کړی دی چې تاسې نښترینې جنکیانې سبا شپږ بجې سپین داغ ته دروي دا تاسې اسلامي دا کوم اسلام زه به راته یوه خبره وکړم که نه که داسې په رنډیانو کونیانو پسې به ځې نو افغانستان 34 ولایت ته ستړی به شي د انسانانو خبرې وکړه د انسانانو او بل د افغانستان بیرغ څه کړو بیرغ دې څه کړو ته د څه لپاره خبرې کوې ستا بیرغ خو د غوړ افغانستان نه ټول کړو ته د کم بیرغ خبرې کوې لرګه دا شی دا سر به دره کټ کړي مسلمانو دا سر به دره کټ کړي لرګه دا بیرغ لرګه صبر وکړه ځکه زه چې درته وایم چې افغانان کېږي او یو دي امارت والا زموږ د بې رنګه بیرغ خپله کوي نو زه په دې ته مطمئن نه دغې طالبه مجاهد ته به تا د اوسه پورې وحشي ځناور وي جنرال مبین ته به دې مرتد وي طالبانو ته به د اوسه پورې وحشي ځناور سپګن به موده وي افغان نه دی اوس لږ ټینګ شئ په خپل ځای ورلېږئ اوس تښتئ اوس خپلې ژبې هم پرېږدئ په دې شیزونه نه خلاصېږي هغه شان جګړې ولګوه هغه شان د افغان لپاره خبره کوه افغان زه طالب ته وایم چې 20 کاله د کفر سره جنګ وکړو د 240 پښتونه د افغانستان خاوره ازاده کړه افغان طالب دی ته ځان ته افغان مه وایه ته ځان ته افغان مه وایه هو اوس خبرې ده
موږ د مخکې نه منلی دی لاله، موږ اسلام منلی، موږ مسلمانان یو. تر اوسه پورې به تاسو وي طالب مجاهد د پاکستان دی، خو چې نه یې پر تا حکومت راغی نو ته یې په پاکستان کې ولې نه راولې؟ ګوره هغه موټر چې هغه تله کشمیر ته، کشمیر ته تله دلته ایران منډۍ دروازې څخه ټلیفونه به راووته حالا چې په افغانستان کې د اسلامي امارات حکومت په کومه ورځ باندې راغلی دی، په افغانستان کې مې چې د اسلامي امارات حکومت رب العالمین په کومه ورځ مې انډیا له چیلنج ورکړی دی، دلي کې مې ورته جنډه لګوم لاله، او په دلي کې ویې شوې، په دلي کې مې ورته لګوم. زه مسلمان یم، مسلمان زما ورور دی لاله. خبرې ته غوږ شه، افغانستان مسله ختمه شوه، افغانانو سوله وکړه، یو شی دا قوت یې غیرت نه لري چې جسپوشي ځای بند کړي، شراب کارخانې بندې کړي، بېنظیر د مشرف کور کې کېنوي، یعنې هغه مریم نواز کور کې کېنوي، دې نجلۍ ته شي کې ځوانانو قتل کړي، دا که پر ځای کې سوری شي شي دا ځوانه نجلۍ تا تر اوسه پورې زه ګرده په دغه نیول مې د جنرال مودین تا ته مې د جنرال مودین د قدمونو نه زه په دې ځارېږم که نه که په دې د لحاظ درته زه وایم چې پښتون دی، افغان دی او په عزت زندګي تېروي. د اشرف غني لور په امریکا کې سرتور بغیر د ستورو کمیسونو کې ګرځي، ته پرې خبرې؟ په امریکا کې ستا د افغان لوڼه په سړکونو باندې ډانسونه کوي، ته پرې خبرې؟ بربنډ ډانسونه کوي، په قرآن شریف باندې نعوذ بالله ډاکټر فوزي لارې ورته تللي، کچرې ته یې ورته ویلې، د قرآن توهین یې کړی، دین ته یې توهین کړی، ته پرې خبرې؟ نه ټیک شه، زه به جواب درکوم، ته ستا اصلیت بیانوم. زه یو عام کس نه یم چې ته ماته خبرې کټې کې ته ګوره چې تلیفون کټ کې د تلیفون کټ کولو نه پس بیا سپکې خبرې مه کوه. خبره کې جارې به خبرې کوه مخامخ. زه تا د آیا عمران خان د ټول غټ جلسې د تلیفون نه پس وړاندې خبرې کوې. تا ته څه نه پوښتنه آیا عمران خان په غاټه عمران خان په غټه جلسه کې پته داسې نه شوکې وانه غوښتلې چې یې نه کړه هغې کې ویې نه کړله. ښه زه به ستا د سوال جواب در کوم، خو یو معمولي جواب ما له به راکوې. مسلمان یې؟ ما ته ووایه انا ما لیدلي د دې خبرې جواب راکړه. مسلمان یې؟ مسلمان یې؟ نه 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 د دې خبرې جواب راکړه، زه به ستا د سلو خبرو جوابونه در کوم. مسلمان یې؟ نه لري که نه رایې که که نه زه تا ته دغه وایم عمران خان په خپل جلسه کې زه تا له د یوې خبرې سل جوابونه در کوم، مطلبونه